سلامونه. ښځه مور ده، خور ده او لور ده. آیا په دې پوهېدئ چې د دوو ښځو وفشاته داسې پټ همراز هم شته چې هر کال په میلیونونه ښځې له منځه وړي؟ یو د دوی څخه د سینې سرطان دی. نن تاسو ته د سینې سرطان په هکله باندې وایم چې دا څه شی دی او ولې دومره انسانان وژني. هر کال په هر 8 ښځو کې یوه ښځه د سینې په سرطان اخته کېږي او بعضې د درملنې له امله جوړېږي او بعضې درملنې ته نه رسېږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي. نن په دې ویډیو کې دا ویډیو تخصصي ویډیو نه ده، دا فقط د عامه پوهاوي په خاطر باندې جوړېږي او خلکو ته یې رسوم تر څو دوی د سینې سرطان په هکله باندې څه ناڅه پوهاوی ترلاسه کړي. زه کوشش کوم په دې کې انګلیسي او طبي لغاتونه استعمال نه کوم او ټوله وطني الفاظ سره شریک کوم تر څو دغه مهم بحث ټوله ته ورسېږي. مننه. ځو درس ته. تر هر څه وړاندې موږ باید سرطان وپېژنو چې سرطان دی څه. سرطان په هکله باندې ویډیو جوړه شوې ده، هلته یې تاسو ته پرېږدم او تاسو یې کولی شئ یا چینل ته وګورئ او یا پورته باندې کلیک کړئ او د سرطان ویډیو وګورئ. سرطان په اصل کې دوه قسمه دی. یو بهرنۍ حشرات له امله سرطان جوړېږي او یو د داخلي اثراتو له امله سرطان جوړېږي. داخلي اثراتو پر اساس باندې یو حجره، یو سل، یو سلول چې کله په هغه کې د ډي ان اي او آر ان اي او پروتین اختلافات رامنځته شوه او هغه حجره خپل اصلي فعالیت څخه پاتې شوه او په تخریبي کارو یې شروع ورکړه، هغه په سرطان اوړي. د دې ټولو معلومات تاسو ته ما ویلي دي او هغه تخریبي حجره، هغه سلول سیلز چې ورته وایي، هغه چې کله هم په بدن کې پیدا کېږي د بدن دفاعي سیستم پر هغه باندې کوشش کوي چې هغه له منځه یوسي، خو هغه نشي کولی، خو وروسته راځي په خالي ځایو کې د بدن خپل فعالیت شروع کوي چې یو یې سینه ده، معده ده، رحم دی او همداسې د رګونه دي چې د وینې سرطان جوړېږي. دا نور سرطانونه باید خبرې کوو، خو نن د سینې په هکله باندې زه تاسو ته وایم. د سینې سرطان ابتدایي نښانې تاسو ته وایم چې دا سرطان څه رقم نښانې لري او موږ باید څه رقم دا وپېژنو. دغه سرطان زیاتره ډاکټر صاحبان او ډېر ساینس پوهان وایي چې تر اوسه پورې دقیقه د سرطان د جوړېدو لامل کشف شوی نه دی. کشف شوی وای دوی ورته مخکې درمل هم جوړول او لارې چارې هم ورته پیدا کولې، مګر دوی یو څه وړاندوینې کوي. زیاتره میندې چې دي دوی خپل اولادونو ته شیدې نه ورکوي د دې امله چې دوی وایي چې زموږ سینې خرابېږي او یا موږ هغه فیشني حالت خرابېږي. په دغه اساس باندې دی چې یو لوی عامل همدغه دی چې کله داسې په سینو کې شیدې پاتې کېږي، هغه شیدې کنګل کېږي، یخېږي او کلکېږي چې وروسته په هغه د یو ښځې په سینې کې د تومور په شکل باندې د یو دانې په شکل باندې راوځي او هغه دانه که ژر تر ژره مخنیوی وشي خو ښه او که نه هغه په سرطان باندې اوړي. اولي ابتدایي نښانې چې دي د سرطان هغه دا دی چې د یو ښځې په دغه منطقو باندې یو غدکه او یو دانه دننه په سینې کې راوځي. هغه ښځه کولی شي چې خپل په لاس په لمسولو سره هغه منطقه چې وګوري چې په سینې کې یو اضافه شی دی، بس هماغه دانې ته دې کلکه توجه وکړي او ژر تر ژره دې ورباندې اقدام وکړي. موږ دوه قسمه کلکوالی لرو. یو هغه کلکوالی دی چې ټوله سینه کلکه ده او ټوله سینه چې کلکه شوه هغه د شیدو ده او بعضې میندې دي چې د 5مې میاشتې څخه چې کله هم ماشوم یې په نس شو هغه سینه کلکېږي، ځکه چې هلته د شیدو حجرات را پیدا کېږي او هغه حجرات بیا شیدې تولیدوي. نو په هماغه حالت باندې د 5مې میاشتې څخه فعالیت شروع کېږي چې کلکېږي، بیا تر 8مې میاشتې دا کلکوالی شته په سینې کې. هغه نورماله او طبیعي حالت دی چې هغه د تشویش وړ نه دی، مګر
په سینې کې که داسې یو اضافه غدکه یا دانه پیدا شوه یا په دې منطقې کې ده کله کله په دې منطقو کې پیدا کېږي او کله کله دلته د اوږې لاندې دلته د بغل لاندې په همدې منطقو کې پیدا کېږي نو کله کله د سینې لاندې هم دلته پیدا کېږي دا وګورئ چې کله هم دغسې یو دانه ستاسو په سینې کې جوړه شوه او هغه دانې ته کلکه توجه وکړئ او ژر تر ژره ډاکټر ته لاړ شئ ډاکټر هغه به وګوري دا ابتدایي نښانې دي چې کله د سینې سرطان پرمختګ کوي او ډېر فعالیت یې ډېرېږي نو هغه د دې انسان د دې ښځې بدن او د ټوله بدن چې دی تر دې حالت رسوي چې تک تور کوي او د دې کوم سینه چې ده د هغه شکل هاوړي د هغه وزن هاوړي د هغه هر څه کې تغیرات راځي نو دا یې هغه پیشرفته مرحله ده چې د دې په دې حالت کې باید سینه کته سي او ډېر نور تدابیرو ته هم ضرورت لري دا حالت چې تاسو وینئ دا په دویم سټیج کې دی دویم سټیج کې چې کله هم دا ستاسو لاس او ستاسو بدن او ستاسو پښې ستاسو سینو څخه دغه حالت دغه ځای کې کوم سرې دانې او سرې نښانې راووتلې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو په دویمې مرحلې کې تللی د سینې سرطان څلور مرحلې لري تاسو اول دویم مرحلې کې تاسو کولی شئ ژر تر ژره هغه کنټرول کړئ په درېیم مرحلې کې د سینې پرې کول دی او هغه کې چانس د ژوند یو څه شته موږ څلورمې مرحلې کې خبره کار تر کار تېرېږي خو انشاءالله چې خدای موږ داسې حالت ته هېڅوک ورسېږي دا د سینې د سرطان یوه ښه بیلګه ده چې تاسو چې خدای مه کړه که هر هغه ښځینه کې چې د سینې سرطان پیدا سي د سینې په حالت کې تغیر راځي یا هغه سینه چې پکې کې سرطان وسي هغه شکل تغیر کوي تاسو وینئ چې دا سینه چې د مکمله د شکل تغیر کړی دی او دا سینه خپل اصلي حالت باندې پاتې ده نو په دې حالت کې که تاسو وینئ هم سینې خپل سایز او اندازه ډېره کړې ده د سینې په سر کې تغیرات ډېر احساسېږي او د سینې سر کې هم چرکونه او خونریزیانې پیدا کېږي چې دا هغه حشرات دي چې تاسو د سینې په سرطان په ابتدایي په دویمې مرحلې کې تاسو ورسره مخېږئ دا نهایي آخري مرحله ده چې یو انسان ته تر ډېر بد حالت رسوي او دا چې دی دا په دویم قدم کې دی دویم قدم کې تاسو وینئ چې د سینې چار اطراف مکملا نارنجي کړي دي او ګلابي کړي دي نو په دغسې نښانې کې تاسو خپل په بدن کې وینئ نو دې لپاره ژر تر ژره اقدام وکړئ دلته یې تاسو ته ښه واضح کړي دي چې د سینې په سرطان کې فقط یو د شیدو هغه کوم تولیدونکي حجره چې ده هماغه یو دانه چې کله چې مور شیدې نه ورکوي هماغه شیدې پاتې کېږي هغه کنګل کېږي او همدې عمل کېږي چې هغه پکې کې دانه راخیږي هغه دانه چرګي کېږي د هغه دانه چې چرګي شوه وروسته د هغه تداوي نه کېږي او دا چې ته وړي سرطان ته وړي اوس د تداوي په هکله باندې زه تاسو ته وایم چې تداوي څه ډول ده د تداوي په هکله باید تاسو ته ووایم چې هیڅ وخت دا حالت که تاسو په کور کې وینئ د یو ښځینه او د یو کلیوالې ښځینه ډاکټر سره مشوره مه کوئ ژر تر ژره ځان د یو سیمې رسمي کلینیک ته ځان ورسوئ هغه کلینیک هم که مجهزه وسي ښه او کني تاسو باید د یو بل ولایت ته ځان ورسوئ چې هغه کې الټراساوند وسي الټراساوند په هغه کې ابتدایي معاینات کېږي چې دغه دانه په کوم مرحلې کې ده دا چرکي شوې ده دا نه ده چرکي شوې ده دا په کوم حالات کې وجود لري نو دا الټراساوند ابتدایي معایناتو دپاره بهترینه ګزینه ده چې اوس په هر سیمې کې په هر ولایت کې په هر د نړۍ په هر کونج کې دا الټراساوند شته نو تاسو ابتدا کې اول کې د الټراساوند معاینات وکړئ الټراساوند چې دی فقط دومره معلوموي چې دلته دانه شته
دلته دانه سته یو دلته غیر طبي شی فعالیت شروع کړی دی که شروع کړی نه دی نو همدې همله الټراساونډ ستاسو په ابتدایي معایناتو کې ډېره ګټه رسوي. که الټراساونډ تاسو ته وویل چې ستاسو په سینې کې کوم اضافه شی شته او غیر طبي فعالیت لري نو هغه دویم مرحله کې تاسو باید ماموګرافي پیدا کړئ. ماموګرافي وګورئ په هرات ولایت کې شته، په کابل ولایت کې شته او په پېښور کې، اسلام آباد کې، په کوټه کې به شاید نه اوسي، په کراچي کې په دې ځایو کې شته او په ایران کې هم په ډېرو ولایتو کې شته. نو تاسو کولی شئ ژر تر ژره ځان ماموګرافي ته ورسوئ. ماموګرافي یو د ایکس رې ماشین دی چې ستاسو د سینې څخه مکمله یو عکس راباسي. ماموګرافي اصلي ماشین چې زه تاسو ته وښیم دا د ماموګرافي اصلي ماشین دی چې دلته په دې ځای کې سینه ورته پرېږدي او د هاخوا د هیکس اشي په واسطه باندې د سینې ټوله اجزاوې معلوموي. د سینې باندې په دې ډول باندې دوی د هیکس اشي لیږي، د هیکس اشي ورته لیږي او وروسته د اشي د لیږلو سره داسې ټوله معلومات راډیالوجي کس ته لیږي چې ټوله معلومات په دقیق ډول په سینې کې ښکاري. دا هغه متخصص کسان دي چې د سینې په هکله باندې تخصص لري. تاسو کولی شئ چې هغه ډاکټران چې په سینو کې تخصص لري هغه په کابل، هرات ولایتو کې، په مثلا په پېښور او اسلام آباد کې هغه ډاکټران پیدا کړئ. دې ته د چیست متخصصین وایي په پېښور پاکستان کې، او په کابل کې په افغانستان کې موږ د سینې متخصص. د هغه وروسته تاسو په بیوپسي معایناتو باندې مخ کېږئ. که بیوپسي معایناتو کې دا وایي چې آیا سرطان فعالیت لري که فعالیت نه لري، ځکه چې دلته موږ دوه ډول سرطان لرو. یو خنثی سرطان دی چې هغه فعالیت حرکت کوي، بیا پیچکیتوب راوړي او هغه تداوي اسانه ده، په ټابلیټونو هم په شیانو باندې هم کېږي. مګر بعض سرطانونه دي چې هغه حجرات جوړوي، ساختماني سیستم جوړوي او هغه د انسان نور د بدن نورو برخو ته هم ځي، نو هغه ډېر خطرناک وي. نو په دغه خاطر باندې تاسو په درېیم مرحلې کې بیوپسي معاینات باید وکړئ. بیوپسي معاینات څه دي چې تاسو د دغه ماشین لاندې سینه پرېږدئ او د یو ستنې په واسطه باندې په سینې کې ستنه وهل کېږي او د سینې څخه د یو څه غوښه او یو څه حجرات چې په سینو کې دي هغه اخلي او هغه د معاینات دپاره وړي. چې هغه واخیستل سوه او هغه بیا په دې ډول باندې په داسې دا د سینو څخه اخیستل شوي حجرات دي، هغه غوښه چې د سینو څخه یو څه غوښه راباسئ او هغه په دې کټ باندې پرېږدي او دا کټ بیا د لابراتوار ته وړل کېږي او هغه د ډیجیټل میکروسکوپونو په واسطه باندې دا ټوله تجزیه کېږي او هغه هلته دوی ویني چې دا په کوم حالت کې دی. دا د سینې د سرطان یو حجري حالت دی چې تاسو که ووینئ دلته یوه څاڅکه ده، دلته وګورئ دلته یو څاڅکي شکل باندې ښیي یو شی، مګر میکروسکوپ ډیجیټل میکروسکوپونه همدا یوه څاڅکه په دې شکل باندې تحلیلوي او دې ته وایي چې سرطان فعالیت شته نشته او په کوم حالت کې دی. نو ستاسو ته اضافه معلومات نه درکوم، شاید دا موضوع تاسو ته ګډوډه سي. موږ تاسو د هېوادوالو ډېرې ویډیوګانې جوړ کړي دي، مګر داسې په تصویري ډول باندې ټوله معلومات تر اوسه پورې چا وړاندې کړې نه وه. په آخر کې زه د راجستان تحقیقاتي مرکز څخه ډېره مننه کوم چې زموږ د افغان ولس لپاره ډېر ساده ژبه باندې یو تحقیق جوړ کړو او هغه مو تاسو ته نشر ته وسپارلو. که څوک بیا هم په دې باندې دا وایي چې په دې کې نیمګړتیاوې دي، او بالکل نیمګړتیاوې دي، خو دا ویډیو تخصصي ویډیو نه ده، دا فقط معلوماتي ویډیو ده چې څه رقم یو مېرمنه خدای مه کړه زموږ په سیمو کلیو بانډو کې دې حالت ته رسېږي، څه رقم خپل ژر تر ژره خپل د روغتیا پاملرنه وکړي او څه رقم خپل تداوي وکړي. دغه معلوماتي ویډیو فقط او فقط د همدې دپاره جوړه شوې ده، نور تخصصي خبرې په دې کې نشته. نور تاسو څخه زه هیله مند یم چې دا ویډیو د نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو دغه برخه کې عامه پوهاوی تر یو حده ډېر شي. تر بیا مو په هیله سپارم. مننه.